السلام علیکم اجي ابا خې جوړې په خیر خیم که خنه ما څنګه ولې چشته ټلیفون را کړی اجي ابا کپیله ته چې تاشیر اولګه ولاړ شه چوټي وکا نو زمو چراغ لی خې به د منې ماتې کوم بیلوم دی رانه چې ولم دی په د ایرپورټ کې دی په چرایز باندې ولم رانه چې پاتې شه دغلته اجي ابا خو پرېږدي مې نه کپیل راته وایي چې تاشیر څه نه دي پرېږدي زه چې شي وکړم څه نه دي پرېږدي دغلته چېرته کې پټ شه هلته کې پټ شه رانه شي واجي ابا دا سعودي دی دا څه د کور کنډرې نه دي چې یو کنډر شاته تېنه پټ شمه او ستا چې کوم ضرورت وګوره 2 وادونه مې درته وکړه زندګي مې درته جوړه کړه دا بل ورور دی نظره ناسته مشر خبره واوره درته وایم چې راغلی ولو دی په چرایز دی ولو رانه شي دا دومره وخت یې لاس واچو اوس راځي بند کړه ته وایم دا موبایل څه ویل دا وایي زه درځم کور ته نو کور ته څنګه راځي پرېږده کور ته راځي مزدوري وکړه خواري وکړه کور ته راځي کور ته را روانې تیاره دلته کور ته راخوسئ دا لرې که دا به بلکل داسې هم پیدا نه کوي نه دې نه نوره پیدا نشته پرېږده چې واته کال هلته سر په سر تېر کړي چې پیسې وکړه چې څنګه راشي چې بېلوو لرې که دا باید بلکل نوره پیدا هم نشته کې ګټه نه تاوان ډېر ده ولې خفه یې اجمله خو په خیر جوړ تازه تکړه څنګه ښه والله څنګه خفه ناست ومې دي دا انرژي مې ته پام شو دا مې څلورم کال دی چې دلته په سعودي کې یم اوس راته کپیل تاشیر اولګوله راته ویلې باید ته ووځې او زمان دا 4 کاله دلته وشولو اوس راته پلار او مشر ور خدای بلا کړی دی 2 ودونه مې ورته وکړه کور مې ورته جوړ کړه زندګي مې ورته روانه کړه اخر خو زما مالته واړه بچي دي په جنجال دي راسره وایي که په ایرپورټ کې کوشي په چرایز دی ولم خو اوس څه وکړم نسته څه خبره نسته زه لاړ شه ټیکټ وکړه لاړ شه کور ته چوټي تېره کړه بیبي ته راسي محترم مسافرینو د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ښه راغلاست اوره ډارېږم پوه شه سینه چې نوم مې ولي پوه شه زنګداره چرایز زما سره کور کې دی نه راځئ چې شم درته راځه زه ورسره یم راځه چې ځو السلام علیکم ایسته ځه اجي لاله وای کور ته ما راځه خیر د 5:30 منټه ما په سر دې کور کې پرېږده اجره کې کله زه دې پلار ته ورځم رضا کوو ته لا دلته ناست یې اجي وای وځه چې اجرې نه مه ځه دا د اجي راغی اجي صاحب ستړی مه شې نه یم ستړی کښېنه کوم ځای نه راغلم چې ستړی ګوره تا سره خو ما خبره هلته وکړه په کور کې دې سړي ته ما څو پیري وویل چې رانه سي نه درېده اول خو دا ما واضح په چرایز مې ویسته چې دا ما وزلی دی خو دې تا سترګو ته مې وکتل تېر راوستلی ځان سره تېر راوستلی تا په سترګو به ولم به نه او نور دی دلته دې کښېني دا حساب ته دلته به حساب کتاب به سره وکړو دغه ورور دی په سعودي کې و دا مسی ورور دی په سعودي کې و زه په سعودي کې وم یوه اویزه دې ما سوه 10 لک روپۍ دې ما اویزه سوه یوه 10 لک روپۍ دې دا اویزه سوه دی 10 لک روپۍ دې دې اویزه پسې حساب کا د دې 90 لک روپۍ سوې او 2 ورونو نورې ویزې نشته 2 ویزې هغه پسې ور حساب کا 150 لک روپۍ سوې 150 لک روپۍ کې هلته ماشینونه دي د 40,000 ریالو 40,000 ریاله او 1.5 لکه دا سوی دا دی بل او دا بل ورونو ته ودونه نه دي کړي دي 3 ورونو ودونه هم نه دي کړي په دې باندې خرچه راځي پوه شوې یو ور واچوه یو 50 لکه دا ور واچوه دی 200 لکه دا کمې نه پرې راځي 200 لکه دا سوې او 40,000 ریاله سول دا به دې موږ ته په میدان باندې واچي نور چې چېرته ځي په مخه دی ښه نه دي په دې کور کې جایز ته نه دي په دې کلا کې جایز ته او دا حساب د موږ تر منځه اوس دغه پیسې به راخلاصي کې دا ټولې روپۍ به راخلاصوي حساب دې چې کله خلاص کړه نور ورځه وروړه په مخه دې زیړي ګونه او مخې ته به هم نه راځي ولې مې که مخې ته راغی بد مې څه کړي دا نه راغږېږم ولم دې راغږېږم ما له سترګې پناه کوه بس خبره ختمه شوه ما له سترګې نور پناه کوه وځه ما له سترګې نور پناه که پناه کوي دې ما له سترګو پرېږده چې دا بیل کې ښه ده پیسې ور دې په وخت باندې راورسوه پیسې دا څه وایي بیل خو مسې بیل کړم ته خدای تعالی ظالمانو شیخ وراکړي چې د شپې واغوندو نسته وته سامان دي نسته په کور کې دې حق نه کېږي نور چې نه راکوي هغه کالینه خو راکوي که نه پس مه قسم لو کالینه ما راوړې هغه غواړي کالینه چې دا هغه کالینه مه ورکوه بله زړه نه ده
هغه کال یوه کالینه ورکړه بیا په خلک وایي چې څه شی ور نه کړل هغه یوه کالینه ورکړه نور یې وسړه خو داسې ودې نه وینم دلته زر ځه عجیبه علاوه دا یو کالینه واخله نور دې ونه وینم پیسې په وخت وایې راولېږه